د بي بي سي د پښتو خپرونه ده چې په لاندو څپو 19 25 او منځنۍ څپه 212 مترو باندې خپرېږي. د بي بي سي د پښتو خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو السلام علیکم. نن د دوشنبې ورځ او د 1991 کال د اکتوبر د میاشتې 28مه نیټه ده چې د 1470 هجري شمسي کال د لړم د میاشتې د شپږمې نیټې سره سمون خوري. اوس دلته په لندن کې د مازدیګر په اوکم 4 بجې او په افغانستان کې د ماښام په او باندې 8 او په پاکستان کې د ماخوستن په اوکم 9 بجې دي. دا د زار غنداوی او زما ملګري ستاسو په خدمت کې حاضر او خپل پروګرام وړاندې کوو. نړۍ دا وخت په سر کې د خبرونو لنډیز. د روسیې جمهور رئیس ښاغلي بوریس یلتسین د اقتصادي ریفورم رادیکال پروګرام پارلمان ته وړاندې کړی دی. د هوایي ترانسپورت نړیواله اداره وایي چې هوایي شرکتونه د مالي سخت بحران سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو یو مامور وایي چې په اسیا او بحر الکاهل کې د نشه یي څیزونو نه ناوړه استفاده کېدای شي چې تر 2000 کال پورې د میلیونه زیات خلک د ایډز په ناروغۍ اخته شي. د نړۍ دا وخت په پروګرام کې به د نورو موضوعګانو څخه علاوه د روسي فدراسیون د مشر بوریس یلتسین د ریفورمونو وړاندیز، په پولنډ کې انتخابات، مسکو ته د مجاهدینو د هیئت د سفر په هکله د رحیم الله یوسفزي سره مرکه او بیا به د شمالي افغانستان په هکله راپور وړاندې کړو. خو لومړی اسماعیل نیاز او د خبرونو تفصیل. د روسیې جمهور رئیس ښاغلي بوریس یلتسین د اقتصادي ریفورم بنیادي پروګرام پارلمان ته وړاندې کړی او په دې پروګرام کې شخصي ګرځېدل، د مځکې ریفورم او ثابت بیې پای ته رسېدل شامل دي. ښاغلي یلتسین په ملک کې د خوراکي شیانو د سخت کمبود او د اقتصادي بدحال ته په اشاره کې دا ریفورمونه خوږونکي ولې ضروري وبلل. هغه وویل چې دی د دې ریفورمونو د ترسره کېدو د مسؤلیت لپاره د نور قدرت په لاس کې نیولو لپاره تیار دی. ښاغلي یلتسین وویل چې دا تدابیر به په سر کې د خلکو د ژوند سطحه ټیټه کړي، ولې دا چې د روسانو د نیمایي نه زیاتې کورنۍ د غربت تر سطحې نه ټیټ ژوند لري، نو په وړو ګامونو سره د خوځېدو وخت یې تېر شوی دی. د هوایي ترانسپورت د نړیواله ادارې مشر ډاکټر ګینتر ایسر ویلي دي چې د هوایي شرکتونو نړیواله اداره فرض کوي چې سږکال به 4,000 بلیون ډالره تاوان وکړي او وایي چې د دې ادارې وضع ډیره خرابه ده. هغه وویل چې د شخصي شرکتونو په منځ کې نوره دیوالیه حتمی ده او حکومتي شرکتونه به د نور ملاتړ او مرستې غوښتنې ته مجبور شي. ډاکټر ایزر د ځنې دې تاوان تور د خلیج په جګړه ولګاوه او وایي چې د اهداف د تیلو او بیمې بیه لوړه کړې ده. ول د بي بي سي اقتصادي خبریال وایي چې هوایي شرکتونه د نړیوال رکود له امله د مسافرینو د شمېر د کمیدو په شمول د زیاتو پرابلمونو سره مخامخ دي. د نیویارک نه راپورونه وایي چې د مخدره موادو نړیواله قاچاقبرو ممکن دا خبر ترلاسه کړی وي چې د امریکې د متحده ایالاتو مقامات د بي سی سی آی د سقوط شوي بانک په ضد په اقدام لاس پورې کوي. د دې راپورونو له قوله د نشه یي موادو د کنټرول کوونکو لویو ډلو غړي په دې معلوماتو سره قادر شوي وو چې په 1988 کال کې په فلوریدا کې د دې بانک په ضد د اقدام یوه ورځ وړاندې په میلیونونو ډالر د بانک څخه وباسي. د برطانیې مرکزي بانک او ځینو نورو نړیواله بانکونو د سږکال په سر کې د بي سی سی آی په بانک کې د پراخه تقلب په تعقیب د دې بانک د فعالیت د ځنډولو امر ورکړی و. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه مامور خبرداری ورکړی چې په اسیا او د بحر الکاهل په سیمه کې د مخدره موادو څخه زیاتېدونکې ناوړه استفاده کېدای شي چې تر 2001 کال پورې د میلیون نه زیات خلک د ایډز په ناروغۍ اخته کړي. د ملګرو ملتونو مامور ښاغلی بنشر چې د دې مؤسسې د مخدره موادو د کنټرول د پروګرام غړی دی، دا خبرې د استرالیا د پایتخت کانبیرا په کانفرانس کې کړي دي. په دې کانفرانس کې د 180 ملکونو نمایندګان برخه اخیستې او د ملګرو ملتونو مامور وویل چې د مخدره موادو د غیر قانوني سوداګرۍ له امله په زیاته پیمانه د HIV د وایرس او د ایډز ناروغۍ خپرېدل کېدای شي
چې په آسیا او بحر الکاهل کې اقتصادي او ټولنیز استقرار ته سخت زیان ورسوي. د بنگلاديش د ډاکې په پوهنتون کې د سیالي کوونکو شاګرد ډلو ترمنځ د پرون ورځې په ډزو کې د ټپي کېدو له امله اوس درېیم کس مړ شوی دی. دا وروستی قرباني یو 8 کلن ماشوم دی چې په ګېډه کې لګېدلی و. پولیسو د دې پېښې په تعقیب په ګرځېدو وضع شوی بندیز لرې کړی، ولې د پوهنتون په محوطه کې تر اوسه هم د پولیسو زیات موجودات لیدل کېږي. تېره شپه پولیسو د شاګردانو په یو شمېر لیلیو کې تلاشي کړې او داسې راپورونه ورکړل شوي چې یو شمېر کسان او وسلې یې نیولي دي. د پولنډ د پرون ورځې د پارلماني انتخاباتو وروسته د واکمنه ائتلاف د تشکیلېدو مذاکرې پیل شوې دي. دا په پولنډ کې د نیمایي پېړۍ نه زیات وخت وروسته لومړی آزاد انتخابات و. زیات رای لرونکی ګوند دیموکراتیک ائتلاف دی، کوم چې د کارګرانو د همبستګۍ د نهضت نه وتلې یوه څانګه ده. دا څانګه څه ناڅه د 14.5% رای لري او هیله یې کېږي چې پخوانیو کمونیستانو چې اوس د دیموکراتیک چپ اتحاد یادېږي کم اکثریت ولري. په انتخاباتو کې د مستحق کسانو 40% ګډون کړی او په وارسا کې د BBC خبریال وایي چې د انتخاباتو نتیجې په دې هېواد کې د ریفورمونو په هکله د پراخه نارضایت انعکاس کوي. د پولنډ ریفورمونو په ګړندیتوب سره د بیکارانو شمېر زیات کړی او د خلکو د ژوند سطحه یې ټیټه کړې ده. فلسطیني او اردني مذاکره کوونکي د مادرید په لور د منځني ختیځ د کانفرانس لپاره په لاره روان شوي دي. دا کانفرانس د چهارشنبې په ورځ پیل کېږي. دا مذاکره کوونکي د ځانه سره د زیتون د ونې څانګه لري، کومه چې د سولې او پخلا کېدنې سمبول دی. فلسطیني هیات ته مشوره ورکوونکي یوه مامور وویل چې دا به لومړی ځل وي چې د مذاکرو په میز فلسطینیانو ته مساوي حق ورکړل شوی دی. د اسرایلو صدر اعظم ښاغلي شامیر د خپل حکومت د مخالف مشرانو څخه غوښتي چې د کانفرانس په ترڅ کې د ده په حکومت انتقادونه کم کړي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم زموږ د پروګرامونو د بدلون خبرچا. د راتلونکې اونۍ د پیل نه د BBC پښتو خپرونه د اونۍ د اکثرو ورځو په ماښامنۍ خپرونه کې زیاتره تحلیلي خبري موضوعګانې او خبرونه تاسو ته وړاندې کوي. او د هرې دوشنبې یعنې ګل په ماښامنۍ خپرونې کې د سپورت پروګرام اورېدلی شئ. د مېرمنو پروګرام به د راتلونکې اونۍ نه وروستو د هرې دوشنبې د ماښام په ځای د هرې شنبې یعنې د خالي په ماښامنۍ خپرونه کې تاسو ته وړاندې شي. ښه نو د پروګرامونو د وخت د بدلېدو په اساس به زیاتره سیمه ییزه او نړیواله خبرونه تاسو ته واورولی شي. نو په یاد مو وي چې د سپورت پروګرام د ګل یعنې د دوشنبې او د مېرمنو پروګرام اوس د خالي یعنې د شنبې په ماښامنیو خپرونو کې تاسو ته وړاندې کېږي. درنو اورېدونکو، اوس هم د نړۍ دا وخت پروګرام او دا هم زموږ لومړۍ موضوع. د روسي فدراسیون مشر بوریس یلسن د اقتصادي وړاندیزونو لیست وړاندې کړی او د روسي پارلمان څخه یې غوښتنه کړې چې ورته نور واک ورکړي او وړاندیز یې وکړي چې د جمهوریت صدراعظمي به ومني. د BBC لیکواله میلادهي د یلسن پلان ته داسې کتنه کوي. د روسیې د فدراسیون ستونزې په کلي توګه د ټول شوروي اتحاد د ستونزو څخه دومره تفاوت نه لري. د 13 اګست د میاشتې د ناکامې کودتا نه دمخه د روسیې جمهور رئیس ښاغلي یلسن په میخایل ګرباچوف باندې د حقیقي اقتصادي اصلاحاتو د نه کولو او د کافي پیاوړتیا د نه درلودلو په نسبت پرله پسې انتقادونه کول. خو اوس ښاغلي ګرباچوف یو اندازه له برمه لوېدلی او د شوروي جمهوریتونو خپل سرنوشت په خپل لاس کې نیولی دی. اوس د ښاغلي یلسن وخت دی چې وښیي چې د روسیې دپاره یوه سمه نسخه په لاس کې لري. ښاغلی یلسن نن سهار د روسیې پارلمان ته د خپلو پیشنهادونو عمده ټکي وړاندې کړل. د دوی د وینا زیاتره ښاغلي ګرباچوف ته ورته د اقتصادي ستونزو په باره کې چې روسیه ورسره مخامخ ده او د قدرت د فلج کېدو په باره کې د خطرونو په باره کې خبرې کولې. خو د دې خبرو په محتوي کې د اقتصاد طلبو اقتصاد پوهانو د مشورو انعکاس لیدل کېده. ښاغلي یلسن د خصوصي ملکیت او ځمکنیو اصلاحاتو له لارې د یو ګډ اقتصاد د جوړولو غوښتنه وکړه. باید وویل شي چې د لازم اقتصادي ثبات د منځته راوستلو لپاره به تر ټولو دردونکی اقدام دا وي چې سیاستوال په یو ګزار سره قیمتونه یو بدلون منونکی حالت غوره کړي
چې د پولي او اعتباري سیاست مهمه خبرې کېږي. دا د شاک یا ټکان په وسیله د اقتصادي ناروغۍ یو ډول علاج دی چې د ښاغلي ګرباچوف اقتصادي مشاورینو په بیلو بیلو وختو کې د هغې پیشنهاد کوه. که څه هم شوروي مشر ته دغه کار په سیاسي لحاظ د منلو وړ نه و، ځکه چې د هر چا د ژوند په سطحه باندې سملاسي ناوړه اغېزه کوله. مګر ښاغلی یلسن تصمیم نیولی چې که د روسیې پارلمان ورته اجازه ورکړي دغه خطر ومني. دی پوهېږي چې د یوه سخت او جدي اقتصادي سیاست غوره کول نه د شهرت د پیدا کولو لار او نه کوم اسانه کار دی. ښاغلی یلسن ځان ځکه چې د بریالیتوب او ناکامۍ په صورت کې به عمده مسؤلیت د ده په غاړه وي، خو د خپل کار د بیمه کولو په مقصد موقتي صلاحیتونو غوښتنه کوي تر څو وکولی شي د نورمال دیموکراتیک طرزالعمل نه پرته بې له دې چې د انتخاباتو په اندېښنه کې وي خپل کسان مهمو مقامونو کې وټاکي. ښاغلی یلسن په دې پوهېږي چې لپاره به د خلکو ملاتړ او حوصلهمندي ضروري دي، ځکه چې په لومړیو شپږو میاشتو کې به حالات خراب شي، خو وایي چې له دې وروسته به قیمتونه په بازار کې به د اخیستو شیان زیات په موده کې به د ژوند په کچه د میلاداشیک تبصره او لیکنه. آخوا په پولنډ کې د پرون ورځې تر انتخاباتو وروسته چې کم تر کمه 19 ګوندونه پارلمان ته راغلي، اوس هڅه روانه ده تر څو یو ائتلافي حکومت جوړ کاندي. داسې ښکاري چې دیموکراتیک اتحاد چې د همبستګۍ بقایات به ډېر رای وګټي او د چپلاسه دیموکراتانو د اتحاد څخه به یې ملاتړ ډېر وي. دا هم د نورو معلوماتو سره یو ځای د وارسا څخه زموږ د خبریال جولیان بوجه راپور. د پولنډ صدراعظم یان کریستوف د پولنډ انتخاباتو نتیجه د مارکسیست د اقتصاد په مخالفت کې وتړله. د دې انتخاباتو د پایلې یا نتیجې څخه نه یوازې د ښاغلي بیالیسکي خپل کار د خطر سره مخامخ دی، خو داسې ښکاري چې د ده د اقتصادي بدلونونو او ریفورمونو پروګرام ته به هم کلک زیان ورسېږي. د بیالیسکي د اقتصادي پروګرامونو څخه یو د حکومت په سکتور کې د کمپنیو شخصي کول او بل د دولت د لګښت په نتیجه کې کمي راوستل شامل دي. د پولنډ دولتي کمپنۍ او مؤسسې یو په بل پسې د کاره لوېږي او په ځای باندې یې په ډېره لږه پیمانه سره شخصي لګښت اچول کېږي. داسې اټکل کېدی چې د پولنډ اقتصاد ته به په ډېر شدت او توندۍ سره پیسې او لګښتونه واچول شي، خو اوس داسې ښکاري چې د پیسو او لګښتونو بهیر ډېر په ورو دی. دا چې ویل کېږي چې د بهرنیو پانګه اچوونکو ټولنو او هم نړیوال وجهي صندوق دی دې ته انتظار کاوه چې د پولنډ انتخابات تېر شي او وګوري چې انتخاباتو نه وروسته سیاسي ارامي څنګه شکل ځان ته غوره کوي. ښایي چې دا موسسو او نړیوال وجهي صندوق د ډېره مهاله دا انتظار درلودی. د پرون ورځې د انتخاباتو د نتیجې څخه داسې انګېرل کېږي چې د پولنډ د ریفورمونو سره سخت مخالفت پیدا شوی. د دې مخالفت په نتیجه کې د بلې خوا د وزګارانو شمېر ډېر شوی او د ژوند سطح یا کچ هم ډېر ټیټ شوی دی. په دې انتخاباتو کې زیاتو هغو ګوندونو چې ښه نتیجه یې ترلاسه کړې ده، دا ګوندونو د بدلونونو ارامه پالیسي غوره کړې او د پخواني کمونیستي سیستم د وګړنیزو ښېګڼو ځینې پالیسي یې په هماغه شکل ساتلي دي. ښایي بیالیسکي ته دا پوښتنه پیدا ده چې د پولنډ نوی حکومت به د لوړ ژوند او لوړو اسانتیاوو بیه ورکړلی شي که څنګه. د پولنډ په بودیجه کې کسر د اټکل شوي حد نه پورته شوی دی. له همدې کبله نړیوال وجهي صندوق و پولنډ ته د پور ورکولو خبره ځنډولې وه. اقتصاد پوهان په دې نظر دي چې که چیرې ائتلافي حکومت په خپل پروګرامونو کې ارام، ورو او لږ بدلونونه راولي، نو هلته د دې خطر شته چې دا پروګرامونه به په اسانۍ سره ناکامه شي او بیا به وروسته دا څرګنده شي چې د تجارتي دفترو بیه به هم نشي ورکولی. دا د وارسا څخه د جولیان بوجر راپور. اوس هم د افغانستان په لور. داسې پلان دی چې د مجاهدینو یو هیئت به د جماعت اسلامي د مشر پوهاند رباني په مشرتوب مسکو ته سفر وکړي تر څو د افغانستان پر جوړجاړي او نور موضوعګانو غور وکړي. په دې هکله موږ په پېښور کې د نیوز بیرو د مشر رحیم الله یوسفزي سره مرکه وکړه او په سر کې مې ورڅخه وپوښتل چې هیئت به کله ځي. هغه په جواب کې وویل تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې دا هیئت به کله ماسکو ته ځي.
د پاکستان خارجه سکرتر ویلي وو چې په 3 نومبر باندې به دوی ماسکو ته لاړ شي، خو مجاهدین دا وایي چې اوسه پورې د دې څه میعاد نه دی مقرر شوي. نن مونږ تپوس وکړو د رباني صاحب په دفتر کې، نو هغوی دا ووایي چې د 3 نومبر چې کوم نیټه ده نو دا لا صحیح نه ده، خو لا پته نه لګي ځکه چې په دې باندې خبرې روانې دي او دا هم پته نه لګي چې په دې هیئت کې به څوک شاملېږي. یوسفزی صاحب که دا هیئت مسکو ته ولاړ شي نو دوی به پر کومو موضوعګانو خبرې وکړي؟ نو د ماسکو نه چې کوم دعوت راغلی وو په هغې کې دا لیکلي وو چې مونږ به د افغانستان د سیاسي اړیخو باندې خبرې وکړو او دې نه علاوه به مونږ هغه د شوروي چې کوم قیدیان دي مجاهدینو سره نو دوی په هغه کې به خبرې وکړو. هغې زیات اهمیت ورکوي د شوروي قیدیانو له کوم چې مجاهدینو سره دي، خو هغې دا هم وایي چې مونږ به د سیاسي کشالو باره کې هم خبره وکړو. نو په دې باندې خو مخکې هم خبرې شوي دي او اوس خو د دې دا اهمیت دی د دعوت چې دا په لمبي ځل باندې هغې د مجاهدینو دعوت ورکړو چې ماسکو ته را شي او یو ډیلیګیشن جوړ شي، یو هیئت جوړ شي چې په هغې کې د ټولو تنظیمونو خلک شامل دي. نو دا ټول خلک دا وایي چې دا یو ښه پیشرفت دی او دې سره کیدای شي چې د دې مسلې د حل کولو لپاره خبرې په مخکې لاړه شي. اوس خبره دا ده چې مجاهدینو کې خپل ترمنځ اختلافات دي چې څوک به ځي او څوک به نه ځي، ځکه چې 3 تنظیمونو خو دا فیصله کړې ده چې مونږ به ماسکو ته نه ځو. په دې کې د سیاف صاحب اتحاد اسلامي او د یونس خالد صاحب حزب اسلامي او د حکمتیار صاحب حزب اسلامي شامل دي. دا و رحیم الله یوسفزی. اوس هم د افغانستان په هکله یو بل راپور. که څه هم د افغانستان په 12 کلن جنګ کې ټول افغانستان وران او په کنډواله بدل شو، ولې یوازینۍ سیمه چې ورکې اقتصادي انکشافات راغلي هغه د پلخمري ښار دی. د بي بي سي خبریال کریس باور چې په شمالي افغانستان کې د پلخمري څخه راستون شوی موږ ته د کابل څخه دا راپور رالیږلی دی. د بغلان د پایتخت پلخمري د وروستي اقتصادي انکشاف 2 دلیلونه ورکول کېدای شي. لومړی دا چې د شوروي او کابل ترمنځ د هغې لویې لارې پر سر پروت دی چې ورباندې تګ راتګ ډېر دی. دوهم دلیل دا دی چې په دې تېرو کلونو کې که څه هم د دې ځای په اطرافو کې جګړه روانه وه، ولې په ښار کې دننه ارامي وه. د افغانستان تر جګړې وړاندې دا ځای د ولسوالۍ مرکز او ورکې فقط څو دوکانونه او یو بازار و، خو د جګړې په ترڅ کې دا ځای د ولایت مرکز او د خلکو شمېر په ډېرېدو سو چې اوس د یو اټکل له مخې ورکې قریب 1.5 لک خلک اوسي. که څه هم په دې ځای کې بشري قوه، 2 برېښنا کوټونه، د سیمنټو فابریکه، یوه سیلو او د سکرو معدن موجود دی، ولې بیا هم د پیسو کمۍ او سرمایه ګذاري نه کېږي. د سالنګ په شمال کې دا هغه ځای دی چې ورکې تر خپل ضرورت اضافه غنم موجود دي، ولې بالمقابل د سالنګ داخوا د کابل د راتلو په لاره کې چې ورکې زراعتي مځکې موجودې وې، ټولې زراعتي مځکې د منځه تللې او د غلو دانو سخت کمی دی. په پلخمري کې د غنمو د پرېمانۍ تر څنګ د کورونو کرایه او قیمت ډېر لوړ دی او د کابل د ښار سره قریب یو شان ښکاري. د بغلان ولایت عسکري والي جنرال سید جفا زموږ خبریال کریس باور ته وویل چې په هره ورځ نور خلک او کورنۍ دې ښار ته راماتې دي. که څه هم د شپې له لوره کله کله د ټوپکو ډزې اورېدل کېدای شي، خو په عمومي توګه په ښار کې ارامي او پر ملکي ځایونو راکټونه نه لګېږي. سید جفا په افغانستان کې د اسماعیلي روحاني کورنۍ څخه دی او یوازینی کس دی چې د وطن ګڼ غړي نه دی او د ملیشیا قومندان دی چې ولایت ته رسېدلی دی. والي وویل چې د هغه او د پلخمري د حزبي مشر ترمنځ ښې اړیکې موجودې دي او زیاته یې کړه چې د کورنۍ هم په هغه سیمه کې د مجاهدینو سره ښې اړیکې ساتلې دي. د بي بي سي سره د خبرو په ترڅ کې سید جفا وویل چې د هغه پلار د هېواد د ازادۍ په لاره او منځګړیتوب کې پوره شهرت درلودی، نو همدا وجه ده چې په دې ولایت کې ارامي موجوده ده. دا د کابل څخه د کریس باور راپور. اوس هم د هند د نیمې وچې په لور.
د هند په شمالي ولایت اتر پردیش کې د ایودیا په ښار کې چېرته چې لانجه جوړه وه ډېر شمېر پولیس اچول سوي دي او داسې ویره ده چې بنیادګر هندوان به یو ځل بیا د داویي جومات پر ځای د درمسال جوړولو هڅه وکړي. د هندوانو باراتیا جنتا ګوند یا بي جې پي وایي چې دا جومات هغوی د خدای له ډرامه د زیږېدلو ځای دی. دا هم د نورو معلوماتو سره یو ځای د ډیلیټ خدمت د خبریال سامیل راپور د څو اونیو را په دې خوا د ایودیا د موضوع په سر د حالاتو خړپړتیا مخ په زیاتېدو ده. دا موضوع په عمده توګه له دې کبله ده چې د بي جې پي یا بهارتیا جنتا پارټي تر کنټرول لاندې ایالتي حکومت د مناقشې وړ ځمکې یوه برخه لاسته راوستې ده. په تېره اونۍ کې د یوې محکمې د فیصلې په اساس د ځمکې دغه ترلاسه کول قانوني دي، خو محکمې حکم کړی چې باید په هغه ځای کې کومه دایمي ودانۍ جوړه نه شي. خو سره له دې کتونکي په دې باور دي چې امکان لري په راتلونکو څو ورځو کې د بي جې پي د متحدینو یعنې د ویشوا هندو پریشاد یا د هندوانو نړیوالې شورا لخوا لږ تر لږه په سمبولیک ډول د رام د معبد د جوړولو هڅه وشي او په دې مقصد د جنتا دال ډلې او کمونیستي سیاستمدارانو هندو مذهبه فعالین غواړي چې سبا د سهشنبې په ورځ نوموړي مسجد ته نږدې په مظاهره لاس پورې کړي. له دې کبله پولیسو د نښتو له ویرې په دې سیمه کې امنیتي تدابیر زیات کړي دي. په تېره اونۍ کې هندو مذهبه فعالینو د رام د معبد د جوړولو لپاره له تیارۍ د یوې برخې په توګه د هندوانو ځینې نور کوچني معبدونه وران کړل. پخواني صدراعظم وي پي سینګ چې غوښتل یې د ایودیا په ښار کې د کین اړخو ګوندونو د مظاهرو رهبرۍ په غاړه واخلي، نن یې په بي جې پي او ویشوا هندو پریشاد باندې تور ولګاوه چې په غیر قانوني ډول یې د هندوانو کوچني معبدونه وران کړي او د برخوالو کسانو د نیولو غوښتنه یې وکړه. درنو اورېدونکو، د سام میلر په دې راپور د نړۍ دا وخت پروګرام پای ته رسېد. اوس هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې ستاسې پام د سپورټو پروګرام ته را اړوو. عزتمندو اوریدونکو سلام او د سپورت پروګرام ته ښه راغلاست. دا دی زه اختر کوهستاني او زما همکار جان بټ ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په ننني پروګرام کې د خلیج د شارجه په ښار کې د درې اړخیزې لوبې نه وروسته د پاکستان او هندوستان د کرکټ د ټیمونو ترمنځ په شخړه او ضمناً د جنوبي افریقې د کرکټ په نړیوالو لوبو کې په بیرته شاملېدو باندې یو رپورټ لرو. نو صرفا نه ده پکار، راځئ چې په شریکه سره جان بټ ته غوږ شو چې د پاکستان او هندوستان د کرکټ د ټیمونو په شخړه باندې رڼا واچوي. د کرکټ د علاقه لرونکو سترګې په تېرې اونۍ کې د خلیج په شارجه ښار باندې وې، چېرته چې درې اړخیزه د کرکټ ټورنمنټ کېدو، یعنې د پاکستان، هندوستان او ویسټ انډیز ترمنځ. که څه هم د پاکستان او هندوستان ټیمونه فاینل ته ورسېدل، خو کېدای شي چې دا مقابله د کرکټ د دوو پخوانیو حریفانو په مابین کې په سمودې لپاره د دوی آخري لوبه وي، ځکه چې د پاکستان کرکټ ټیم چې بیرته خپل وطن ته د شارجه کپ سره ورسېدو، نو په لوبه باندې سیاست غالب شو او د پاکستان د کرکټ دوره چې هندوستان ته د ګل په ورځ شروع کېدونکې وه منسوخه شوه. تیمور اعظم د پاکستان د کرکټ یو زلمی لوبغاړی دی چې دلته په لندن کې اوسېږي او سنډې لیګ کرکټ کې برخه اخلي. ما د هغه نه تپوس وکړو چې د پاکستان په کرکټ ټیم باندې به د دورې د منسوخ کولو څه اثر وي. هغه وویل زما په خیال دې د وجه نه پاکستان په کارکردګۍ باندې به ډېر اثر پرېږدي، ولې چې ورلډ کپ را روان دی راتلونکي کال کې او دا چې به راځي فروری او مارچ کې کوم چې اسټرالیا او نیوزیلینډ کې به کېږي. دې لپاره پاکستان ټیم ته ډېر پریکټس پکار و، کوم چې په دې صورت کې دې که دا ټورنمنټ کړی دی دا کم 5 میچونو سیریز چې و، دې د وجه نه دې باندې به ډېر اثر پرېږدي. او د تماشبینو تاثرات به څه وي؟ تیمور اعظم دې خو به ډېر زیات خفه وي، ولې چې دا کم ټورنمنټ چې شارجه کې وشو دا ډېر دلچسپ او سنسیټیو خیز غوندې و، نو هغې نه پس هغې ته پکار ده د تماشبینو ته پکار ده چې د دې بیا مقابله شوی دی، کوم چې اوس دې صورت کې نه شي کېدی. سو زما په خیال دې د وجې نه به هم ډېر خلک به مایوسه شوي. زه خو هم دا ویلی شم چې دا سپورټمن سپیرټ خلاف هم دا چې صحیح وشو اوسه پورې.
لکم حالاتو کې دا کینسل شوه دوره. اوس وخت کې په بامبې او د هندوستان په نورو ښارونو کې د بعض هندو افراطیانو له طرفه د پاکستان د کرکټ دورې په خلاف مظاهرې شوې دي. د پاکستان د کرکټ د کنټرول د ادارې سکرټر شاهد رفیع وویل چې د داسې نارامۍ په حالت کې دوره ممکنه نه وه. په پاکستان کې هم د کشمیري پناهګزینو له طرفه د دورې په خلاف مظاهرې شوې دي. د پاکستان او هندوستان د کرکټ تعلقات اوس په خطر کې معلومیږي، خو جنوبي افریقا بیا د کرکټ په نړیواله ټولنه کې اخیستل شوې ده. په شارجه کې د نړیوال کرکټ کونسل یا ICC د تېرې چهارشنبې په ورځ دا فیصله بغیر د څه مخالفت نه وکړه چې د راتلونکي کال په عالمي کپ کې جنوبي افریقا برخه اخیستی شي. همدا و جان بک د کرکټ د ریپورټ سره. هغه څه چې اورېدونکي خبر دي په لویدیځ کې د رګبۍ لوبې په جوش او خروش سره روانې دي. د تېرې یکشنبې په ورځ د دوو غښتلو ټیمونو ترمنځ یعنې د نیوزیلینډ او استرالیا ترمنځ د جمهوري آیرلینډ د ډبلین په ښار کې د سیمي فاینل مقابله وشوه. د نیوزیلینډ د ټیم نه تمه کېده چې دا ټیم به د لویدیځ نورو ټولو ټیمونو ته ماته ورکړي او خپله تېره څلور کلنه قهرماني به وساتي. مګر د نیک پاس جونز په مشرۍ د استرالیا ټیم په خورا مېړانه د نیوزیلینډ ټیم ته د 6 ګولونو په مقابل کې په 14 ګولونو سره ماته ورکړه. د لوبې د شروع نه د استرالیا ټیم مخ پر حمله او د نیوزیلینډ ټیم دفاعي صورت اختیار کړی و. تر ډېره وخته د نیوزیلینډ ټیم د لوبې په ډګر کې خورا کمزوری معلومېده او همدا کمزوري وه چې د استرالیا د ټیم په مقابل کې ماته وخوړه. اوس د راتلونکي شنبې په ورځ د استرالیا ټیم د انګلستان د ټیم سره مخامخ کېدونکی دی. د تېرې شنبې په ورځ د انګلستان ټیم بریالی شو چې د سکاټلند د رګبۍ ټیم ته د 6 ګولونو په مقابل کې 9 ګولونو سره ماته ورکړي. د انګلستان د رګبۍ ټیم د سکاټلند د رګبۍ ټیم په ماتې سره یو ځل بیا ثابته کړه چې په لویدیځ کې دا ټیم یو پیاوړی ټیم دی. سکاټلند ته زیاته موقع مساعده وه چې د انګلستان ټیم ته ماتې ورکړي، مګر د ډېرو هڅو نه وروسته بریالی نه شو چې ګول ووهي. اوس د راتلونکي شنبې په ورځ د استرالیا او د انګلند ټیمونه لندن ته نږدې د ټوټنهام په میدان کې مقابله لري او د انګلستان ټیم د خپل تېز سرود سره د رګبۍ ډګر ته ورداخلېدونکی نو معلومه به شي چې د رګبۍ نړیواله قهرماني د چا په برخه کېږي. نو قدرمنو اورېدونکو زموږ نننی پروګرام هم په همدې ځای پای ته رسي. تر راتلونکې اونۍ پورې مو زه او زما همکار جان بټ پر لوی خدای سپارو. خاص او بریالي اوسئ. په پای کې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا. د روسیې جمهور رئیس ښاغلي بوریس یلسین د اقتصادي ریفورم رادیکال پروګرام پارلمان ته وړاندې کړی دی. د هوایي ترانسپورت نړیواله اداره وایي چې هوایي شرکتونه د مالي سخت بحران سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو یو مامور وایي چې په اسیا او بحر الکاهل کې د نشهیي څیزونو نه ناوړه استفاده کېدای شي چې تر 2000 کال پورې د میلیون نه زیات خلک د ایډز په ناروغۍ